دا چې نن ټک او ټک ټک بیل او پی بیل یو دا د خپل ټوپک ویشتلی یو غلبیل یو دا منو چې شته بچو کې بې بچو یو یو دښمن بل ته نیولي له پښو یو او داسې یو چا پر موږ حمله د توپ ویشتو کړې ده چا چې عمرونه د بل غېږه کې للو کړې ده داسې یو چا پر موږ حمله د توپ ویشتو کړې ده چا چې عمرونه د بل غېږه کې للو کړې ده له صبر پرته ورته هیڅ بې صبري نه ده پاتې زموږ حکومت ته هم بله لار د بري نه ده پاتې خود به چارواکي په کڼو غوږونو ساه اخلي د چا سیاست چې د پردي لمره رڼا اخلي خو منو چې ته وا موږ کور کور بدی هم لرو خو بیا په جنګ کې ډېرې ښې اتلولۍ هم لرو دا یو اعلان وکړه او ته راته ګوښې ته کښېنه چې سر ستا او مال زما دی تماشې ته کښېنه دا یو اعلان وکړه او ته راته ګوښې ته کښېنه چې سر ستا او مال زما دی تماشې ته کښېنه که پر دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي نو ما به بیا د پښتنې شودې خوړلې نه وي که پر دښمن باندې مو میندې ژړولې نه وي نو ما به بیا د پښتنې شودې خوړلې نه وي که د دښمن سر مې رانه وړو کونړي لاسو کې که د دښمن سر مې رانه وړو کونړي لاسو کې بیا مې راواچوئ ټکری په سر بنګړي لاسو کې او زه د غیور ولس په مټو کې لا زور لرمه زه لا اوس هم د کونړي سینه کې شور لرمه زه د غیور ولس په مټو کې لا زور لرمه زه لا اوس هم د کونړي سینه کې شور لرمه او زه تر ملتان او پانیپت د هرې تورې خان یم زه د ګوشتي او د میملي او د لالپوري خان یم او زه په یوه ګزارسل ټکه د زرګرو باسم د کونړ شګې چاڼویه شمه ترې زرو باسم د کونړ شګې چاڼویه شمه ترې زرو باسم ماړه په دې فکر کې هر سحر له کوره وځي چې نن به بیا د کوم غریب مری له لوره وځي ته به دا وایې چې بېګا شپه دی نهر پاتې و وږی او تږی جل وهلی مسافر پاتې و دا یو نن نه دی ټوله میاشتې مسلسل پوخ کړی درته به وایې موږ له شوقه نن شوتل پوخ کړی ګرځي په ځمکه خو داوي به سترې سترې کوي په ټلیفون کې به وړې وړې خبرې کوي درته د عذر مخکې 10 وارې لمنه اچوي غریب میلمه ته په سره اور خپله سرمنه اچوي منم د ژوند د واړي نه وسیله د پیسه د هوسا ژوند د تیرولو لپاره ښه ده پیسه ستا سرمایه او شتمنۍ باندې مې زړه بد نه دی ستا لوړ پوړیزه ودانۍ باندې مې زړه بد نه دی خو ګاونډیه یو ګیله کوم له تا نه تا ته زه خو دې لوڅ کړم ښکارېږم له هر خوا نه تا ته ووړی او ژمی په کوټه کې بندیوان پروت یم د لمر او سویرې نه محروم شوم په زندان پروت یم نو زه مجبور یم چې په تا باندې خپل کور خرڅ کم پوله پټی د پلار هډوکي له ولور خرڅ کم زما د لاټین ته رڼا باندې ته نه پوهېږي د دې تیاره خونې چوپتیا باندې ته نه پوهېږي او د خپلې ښځې په سوالي نظر زه ښه پوهېږم د دې پیغور په آخري خطر زه ښه پوهېږم و په دې وطن کې یوه بله غموونکې نقصه ډېرې په یو بل خرڅوي دا دردوونکې نقصه د بارګینونو راکړه ورکړه هم په سود تکیه ده نقده په 10 او قرض د 20 په بهبود تکیه ده رهنمایي معاملات هم ورسره هذا القیاس بعضې بینکونو هم اغوستی دی هم دغه لباس نو زنا او سود شراب دا لوی لوی ګناهونه لري دا لاره زغنه ده او دا لاره ګړنګونه لري زمون صاحب له بل طرفه کلتوري یرغل تر دو واوښتو له ښاره ووتو تر کلو او تر بانډو واوښتو سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه سلطان محموده تر موجوده د دربار په ژبه د چا قبضه او محاصره ده د دې ښار په ژبه صبر او زغم او حوصله اخر تر کومه پورې سوداګري او معامله اخر تر کومه پورې و 4.5 پښتانه دښتې لیلې وخوړه یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه 4.5
زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه، یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه. چا یې په یاد باندې نه سلی او نه مزار جوړ کړو، خو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار جوړ کړو. څلور نیم زره پښتانه دښتې لیلې وخوړه، یو خونړي سړي یوې خونړۍ شپې وخوړه. چا یې په یاد باندې نه سلی او نه مزار جوړ کړو، خو په ایراني ډیپلوماتانو یادګار جوړ کړو. اړم صاحب د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي، د کتابونو چاپ کولو باندې کار نه کیږي، د اخبارو په مفت ویشلو باندې کار نه کیږي. تر څو چې ژبه رسمي نه کړو په دربار باندې، تر هغې پورې به کښېننم په کلار باندې. تر څو چې ژبه رسمي نه کړو په دربار باندې، تر هغې پورې به کښېننو په کلار باندې. د خوشحال خان او محمود خان لمسیو ماته غوږ شئ، د ببرک خان او محمد ګل خان لمسیو ماته غوږ شئ. ژبه اوس وینه غواړي، سر غواړي، تاوان غواړي، اوس زولنې غواړي، سولۍ غواړي، زندان غواړي. په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کیږي؟ په ګلبانو او په ګلپاڼو پښتو چېرته کیږي؟ په دې ګورګورو او مماڼو پښتو چېرته کیږي؟ سر له سبایه په واس کوبې دا اعلان پکار دی، پاس پامو او پاټک لوی پښتونستان پکار دی. سر له سبایه په واس کوبې دا اعلان پکار دی، پاس پامو او پاټک لوی پښتونستان پکار دی. نو توصیف د شونډو او د زلفو او د ګورګورو کیږي، پرمختګ چېرته د دې ژبې په سندرو کیږي؟ نو ډرامه، فلم او ثقافت هم ستاسو وړاندې پروت دی. د جنکو نیملوڅ وجود په کیمره باندې پروت دی. د دې لایق نه دی چې دی د زموږ زړو کې کینی. دا هیروګان دی د هیرا منډۍ بنګلو کې کینی. عقل یې نه مني یون صاحب، عقل یې نه مني چې ګل پرېږدي ازغي ښکلوي. د مسلمان وطن کافر مې په تندي ښکلوي. د عمران خان خریلې خوله او د جهاد پیتوا